القصص مکی سورت دا اتاتی آیاتون لري او 9 رکوگان لري. سورہ قصص کې الله سلور مسئلے بیانې بس یو قران کریم صداقت او دویم د پیغمبر پاک اعجاز او دریم د الله وحدانیت او سلورم نفی د شرک. ربط مخ کی صورت سره ښکارا ده مخ کې دا مسله بیان سو چې الله عالم ده، الله مستحق د عبادت ده او الله فاعل د ټول امور ده. اوس دې صورت کې الله بیانې کړه غتري والا داوی کافران نه مني او رسول الله ته تکلیف ورکړي. نو ستاد مثال به د پخوانو پیغمبرانو وي، پخوانو پیغمبرانو امداد سوی او ستا امداد بم کیږي. بس دا مسله ده. قصص ورته ځکوي 15 آیات کې قصص واقعا ټکه راغلی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم حالت پرشی کې اتويستم ده او حالت عرشی کې نسلختم ده. طوا معنا طیبات الاخبار او سین معنا سلیمت الاثار او میم معنا مزیلت الاعذار. دا قران کریم چې دا طیبات الاخبار دا اخبار پاک دي، اثار تیز دي او سالم دي، اثر ډېر تیز کوي او وزرونه د خلکو ختمي. تلک آیات الكتاب المبین دا توتیه تمهید ده. دا آیاتونه د کتاب مبین دي. نتلو علیکا من تلاوت کو پتا باندې من نبأ موسی د واقعې د موسی علیہ السلام. څه مطلب؟ دا سی بہادر سره ک موسی علیہ السلام سی بہادر وګوره فرعون سره مقابله راغله او جادوګرو سره او بیا مهاجر سره او فرعون الله غرق دا سی بتم مکین او باسله سی او بیا به داخليګه مکی ته خفکیگا ما ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. آغا الله سی قرآن پرس کړی د نزول داغه مکی ته به الله بیا راولي. لقوم يؤمنون ان فرعون علا يعلو تجاوز کړو په الارض پسما کړه مصر کې الف لام هدي وجعل اهلها شيعا او ګرځول او آل دی هغه ټوټه ټوټه. لپخوانه دا مسله مشهوره ده او معلومه ده سی الکا تقسیم کرو اور حکومت کرو. دا دوی ایجنډا ده. ډیوایډ ان رول دا د فرعون منصوبه وا. تقسیم او حکومت کا وجعل اعلی شیعا او ګرځولی او آل داغه شیعا ټوټه ټوټه. یو طبقه په وسایلو قابض کړه او بل طبقه سی بنی اسرائیل ورته وای هغه د ضرورت دین نه محروم کړل. یذبحو ابناهم سو علا لول به ما شمان او ژوندې به پر خودل نساء انه کان من المفسدين ونريد او من اراده لرو ان من اراده لرا كنا نريد من اراده لرا سمنګ احسان کو پاکستانو واستدعبو چې ضرورت زندگی نه محروم او من یو ګرځو امامان په دین کې ونجعلهم الوارثين او من وارثانو ګرځو
ونمکن لهم فی الارض او منگا حکومت ورکو دی د پارا پزمکه کی ونری فرعون او خیو فرعون او حامان تا او لخکرو د دې ته منهم ما كانوا یحذرون هغه سدي غریبانانو نه بدوی ویره کوله سماشوم به پیدا کیږي او بیا به فرعون بادشاہي ختميږي واوحینا منگا وحی وکړه الى موسی علیہ السلام مورتا امور نومی یا رخاو یا رخت الى ام موسی مور د موسی علیہ السلام تا او یا یوحانیز او منگا وحی وکړه مور د موسی علیہ السلام تا ان ارزعی سپی ورکما شمتا چکل پیدا سا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ کله ست په ویریږي فالقيه فی الیم به په دریاب کې واچوا ولا تخافي مویریګا ولا تسنی او غم کوا علی ولدک الغرق په بچی مویریګا چې ماشوم به می غرق سي الله وای ان رادو الیک من واپس کو دلرتا تا او ګرځوي د پیغمبرانو نه فالتقطه آل فرعون لقطه کې واغست آل د فرعون ليكون لهم عدوا دې د پاره چې دې د پاره دشمن سي علامه تفتزانی رحمت الله علیه مختصر المانی کې دې ته ویل کېږي تشبیه ترتب اللہ تعالی فرمائی ان فرعون و حامان او لخکر د دې د خاطئانو او ویل خزید فرعون آسیه نوموا او دا سو کوی د موسی علیہ السلام ترور و والله اعلم او په آخرت کې به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی دین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خزبی آخرت کې قرۃ عین لی ولک دا سبب د خوشحالی زما استاد فاردا عسى یقینا ايان فانا من بنا پوا غپد سرا یا به ونسو ولدا پبچی سرا وهم لا يشعرون او دوی نه پویدل واصبح فؤاد موسی فارغا او سباک زړه د مور د موسی علیہ السلام فارغه به صبر معنا دا اخور راغله مور ته ویلی وای هغه تا خو د فرعون کور کې لاړه نو مور به صبر سو سیمون خو دې لپاره سنده کې واچو دریاب ته مخاطاک سبل ملتبه لارسي او هغه د فرعون په کور ورغی بسوس خامخا مرسه الله تعالی فرمایي ان کادت نزدی ولا تبدی سدی اظهار کړای چې دا زما سوی دا لولا ربطنا على قلبها کمن غربت نو کړه پزړه ده دی لتكون من المؤمنین دې د پاره چې شي د مؤمنانو نه وقالت لاخته ویل خورتا دی خور نومه کلثوم او زبیر رضی الله تعالی فرمایي چې رسول الله یو ورځ به خدایجی ته ویلې و اشعرتی ان الله زوجني معك في الجنه مریم بنت عمران بی خدایجی ته رسول الله وایي ستا ته پته شته کنا الله تعالی په جنت کې تا سره زما یو بل بی مریم او کلثوم چې موسی علیہ السلام خور ده او آسیه چې د فرعون خزوا بی خدایجه ورته الله اخبرک خدای درته ویلی وای او بالکل صحیح ده بالکل هغه خزوا په بن خود خه پکې ده او جنت کې خو بنتور لا نعمت ده وقالت او بیاول لاختي خورتا قصي اتبعي اثره ورفسيزا پاپا صورت اغیلی دل کول دلری طرفنا او دوی نه پویدل
وحرمنا علیه المراضع دته وای تدبیر خداوندی وحرمنا الله من بند کړیو پاغه باندې المراضع په ورکون کې خزه فقالت دی جنې ویلې اوس ټول خلک ولاړ دي دا خزه سوې جنې هل ادلکم او لا ادلکم ایا زه خبر نه در کوم تاسو ته په یو اهل بیت باندې یکفلونه چې کفالت بو کې د دې ماشوم وهم له ناسون او دې د لپاره خیر خوا دي نو حمان ولاړو حما وای راجنه ما ته خور ښکاریږي راجنه ما ته خور ښکاریږي زکه خیر خوا د ماشوم یا موري یا خوري هغه جلکی ورته وای ته کوم کما کل سره چې زمي په مرجع باندې نه پويږي دلته څه شته انتشار الزمائر هم له راجع د حکومت ته ماشوم ته نه راځي دا معنا فرددناه الى امي واپس مکمورتا کای تقر عینها سسترګي اخیسی ولا تحزن مخفکیگا ولتعلم صفات ولگیگی چې تا تخکار سی سواده د الله کدا او زیاد د خلکو نه پويږي ولما بلغا شدو ارکلا سی ورسید موسی علیہ السلام ځوانه تا لدیر سره تر سلوختو کال پوری دي تا شد و عربی کې واستوا قویا برابر س اتیناه حکما وعلما الله وای من ورکده ته حکم او علم او پیغمبري مو ورکړه وکذالک نجزی المحسنین او دارنګ من جزا ورکو محسنانو ته ودخل المدینه او داخل سخارتا على حين غفلت فوقت شاک د غفلت کې غفلت کم ټر نمبر کړي کانو یقیلون قیلولا سکی غرمی خوب من آل آدالنا فوجدا فيها رجلين پیدا اکل دو کسان یقتتلان جنگ کاو الکه دو کس سوکو الله شناخت کوي مونږ ته پته نسته سوکو خو الله تعالی مونږ ته خي هاذا من شيعته دا یو د موسی علیہ السلام د قومنا او دا یو د دشمن د قومنا فاستغاثوا اللفظي استغاثه او هغه کس چې د قوم د موسی علیہ السلام نو هغه کس باندې چې د دشمن د موسی علیہ السلام نو فوکزو موسی علیہ السلام سوک ورک وکس ما ته وګورئ مګر ضرب د جمع القف لا دا سراټو کو غوار ورک دي ته سوې عربي کې جمع القف پښتو کې ورته سوې سوک فوکزو سوک ورک وکس سوک توای لکس هم سوک توای لحظ هم سوک توای لحظ هم سوک توای فقضا علیهم واغبان دی قضا و صلا سمانا مرس قال بیاویل موسی علیہ السلام دا خود عمل د شیطانو ذکر سړی د مرضی خلاف کار سی اوس یا د شیطان کاری کنه ما خاصه دوړه ته سندله امام مقصد خدا او جنگ خلاصي او هغه مرس انه عدو مضل مبین ده دشمن دا او کوم گمراه کون کا اخکار ده قال بیاویل موسی علیہ السلام ربا انی ظلمت نفسی ما ظلمک فزانا ما تمغفرتو کې الله ورته مغفرتو کا دا ذنب شرعی نه ده ښا ذنب قانونی ده ملګری ښا فوکزه سوک ورک الک الله تعالی سوره حجرات کې سوئی فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله وان څنګه راځي کین دوړل دي مؤمنانو نه اقتتلوا نو تاسو خپل ځای سره چنګو کې نو دا خو جایز ده قران حکم ده ګوره دې زینه مسله ثابته سو انبیا متصرف نه دي ای موسی علیہ السلام مقصد لړای ختمولو هغه نور مسله زیاته سو
او فقهای کرام لیکي چې اعلی قتل نه اعلی او صلح کولی او یو سړی د بل سړی د لاس سړی مرسته دا قتل ختم نه ده خبره پوه شو کنه فقها سلی کړي یو سړی صلح کوي جنگ خلاصي حواله د قتلم نه او اس یو سړی ته وار کوي داسې کو هغه مرسته دا قتل ختم نه ده دا قتل ختم نه ده اشرف علي په دې ځای باندې لیکلي اشرف علي احکام القرآن والا او بیان القرآن دواړو کې چې موسی علیه السلام دا فعل د مباحاتو نه څه شي نه ده مباحاتو نه ده معنا انبیاء سره مناسب نه استغفار ځکه غواړي انبیاء سره مناسب نه انبیاء مباح کارم نه کوي او تقریبا 12 ورځې پس مولانا اشرف علي صاحب په حق ورسېد چې دا خبره وکړه قال او ربي وربا بما انعمت علي هغه چې تا په ما نعمت کړی دا فلم اكون ظهيرا للمجرمين زنه امدادي د مجرمانو لرا فاصبح في المدينه وګرځید په خار کې بل ورځ خائفا ويردون کوي یا ترقبو يخشى من الشرطه الکه شرطه پولیس والا نه ډارید سرانسی فاذا الذين كانوا كس استنصروا بالامس سیاغه طلب د امداد کړو پرونه یستسرخو بیا چې ولې موسی عليه السلام ته موسی عليه السلام ورته وای انک لغوی مبین الکه ته وړي انقلابی سره به چې انقلاب کې هر وخت ته جنگي فلما انا رادا هر کله چې موسی عليه السلام اراده وکړه چې نیولو کې بالذي هغه کس هو عدو لهما سیاغه دشمن د دې دواړو نو سم د استقبال مرګره ورته وای یا موسی او موسی عليه السلام ته اراده لري سما ملک لکه څنګه دې سپرون یو سړی ملک ګور خبره ښکارا کړه ان تريدو ته اراده نه لري الا ان تكون جبارا الا ان تكون جبارا مگر ته مسلط سے پزماکا کې وما تريد او ته اراده نه لري ان تكون من المسلمين چې ته د مسلمانانو نه سي وجاء رجل من اقصى المدينه او راغه یو سړی دی چاونې د مدینې نه اقصا ته ویل کا او جان سے کم ځای کې اوسېږي ته سوې چاونې ښا راغه یو سړی دی چاونې د خار نه یا ساعتې سي کولا د دې سړی د فرعون پالیسو سره اتفاق نه وخا دا مسلمانو او څور توای یا موسی او موسی علیہ السلام ان الملأ بشک سرداران یا تمرون جنرالان معنا کوا یا تمرون مشوره وکړه تا چې تا ملکی پوج په قانون کې دې ته سوې شارټ ټرایل څورته وای شارټ ټرایل آرمی کورټ والا هغه په پوریږي فوج عدالت والا بس یو سړی بالکل شارټ کټ بس سړی ختمول پکار هغه فیصله وکړه ليقتلوا کستا ملکی فخرجوا انی لک من الناسین فخرج منها خائفا وای ويرد داغه نه وردون کوي يترقبوا انتظار کاو قال ربي بیا ویل و رب نجات راکما ته د قوم ظالمانو نه ولما توجه سکل مخک تلقاء مدین په طرف د مدین الک مدین غیر منصرف دغه یو علمیت او بل تانیس ته پکې اته ورځ مسل او اته ورځ هغه ټیم کې قال ویل موسی علیہ السلام عصا یقینا عصا فعل ماضی دا جامد دغه عصا یقینا ایادیانی جماعت به هدایتو کې الله سوا السبیل ولما ورد ما مدینا چې کله ورسید غوبو د مدین ته وجد علی امه
پیدا ک پاغه باندې او جماعت د خلکو نه یسقون ساغي میګو توبه ورکولې ووجد من دونهم او پیدا کړ اخوا دی غینا امراتین دو خزنانا تزودان تمنعان وتكفان غنمهما سیخپل ګډانې من کولې قال موسی علیہ السلام ورتوای ما خطبكم استاسو سال دا سال مد تاسو ولی وبن ورکوي وبول نه ورکوي دو تاسو موسی علیہ السلام وکړه دې ځای کې یو دا چې تاسو ولی وبن ورکوي او نمبر 2 دا ټول سړی دی او تاسو خزي ولی دا نور ټول سړی دی شپانه او تاسو خزي ولی استئ قالتا اغه دوالو ویلې لا نس کې منګو بن سور کوي ځکه پیغمبر کې غیرت زیات کی ځکه پښتنه ته نو کړه خاصه خزي دلته سکی سړی مولا دی او خزي مولا دی پښتنه زکه کړه مرګریا کا قالتا دوالو ویلې لا نس کې منګو بن ور کو حتا یصدر الریا سی واپس اغشپانه واپس شپانه و ابونا شیخ کبیر او زمنګ پلار شیخ کبیر دا شیخ کبیر سمانا لوی مولا دا عالم دا دین کار کې هغه دنیا کار ته وزګار نه ده دې ځای مسله معلومه سوا چې په دغه زمانہ کې به خزو کار نه کاوخه ځکه موسی علیہ السلام پښتنه ته نه کوي او حدیث کې راځي پیغمبر پاک فرمایي اوتیت قوت 40 رجلا منکم ما ته د سلوختو جنتیانو زور را کړی سوی ده سو او یو جنتی کې د سو کسانو زوري سلو کسانو نو سلوختو د پسلو کې زار ور کسو کسان سو سلور زره کسانو زور رسول الله صلی الله علیه وسلم موسی علیہ السلام هم پیغمبر کې هغه کې مو نو اتی کې خپل لری کړل او به ور کړل اولاد الته د کی کرونه لاله کې نه استخواته شجره الاراد پته ولګی دلا چې د پیغمبر اولاد قابل احترامي احترام پکاري فسقالهما او دوالو سکم دو اوپو ورکلی دوالو تا اوپو ورکلی موسی علیہ السلام دوالو میگوتا او ثم تولا الى الظل او بیا کی کرتا لاړ دې ځنه مسله معلومه سوا چې دمه جایز ده مرنوي خواته کېدل جایز دي فقال ربي بیا ویلو ربا انی لما انزلت الی من خیر فقیر الله هغه چې ته مونږ ته نازله غوړه زوی غریب یما کم خیر راکې الک کلهږي ډیر الک الله تعالی زه غریب یما مفسرین لیکي چې اسباب نه دا دعا کوي دا ډیره بهترینه دعا ده واګه او ترکاری نه او بل وطن تلاړ او کور دې نه خپلوان دې نه دا دعا کوه وګوره موسی علیہ السلام ته الله کوارټرم ورکړ دې دعا برکاتو الله بهترین جابم ورک مزدوری م الله ورکړه ٹھیک څه کنه نن سبا مزدوریان نه پیدا کی خلک ټول وزګار دي دا دعا پکار ده او نمبر 3 واده م الله ورکړ څو ورکاله سمره غټی نامه ورکړ کوارټر الله ورک کانا پینا مفتا جاب مزدوری ورته ملاو سوا خزه ورته ملاو سوا نور ذات له خدای نه سواړي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما راغلا وخزة تمشي چراتلا على استحياء فحيا باندي حيا باندي روانه قالت بياويلي إن أبي زما پلار يدعوك تاغوالي ليجزيك جزاء در کتاتا استحیا په حیا را روانه وخه ټول بدن کور کړو کور پیژنې پټ صرف سترګې ښکارې دي
الله جل جلاله اسلام زنانو کې هم د کسي حیا پیدا کی. عمر فاروق سبزه کو فرمایل نمشي علی استحیاء من کز نارینه یم په حیا کې تک پکار ده. الله تعالی فرمایي فجاءت احداهما راغله ودانا على استحياء فحیا باندې. عمر فاروق سره ترجمه وکړه ګوري تمشي على استحياء. عمر فاروق په حیا کې را روانه و محتجبتن پرده چولې و ولم تكن كنسائنا اليوم. عمر وای داس نه راتله کنن زمون خزه سکل کړی پلارو کې. عمر فاروق دا خبره درته کوم داس نه تله لکه نن زمونږه څنګه زنانه پلارو کوسو کې ګرځي داس را روانه و. قالت بیا ویلې انی اريد زير ان ابي پلار زما يدعوك تاغوالي ليجزيك صدر كتاتا اجر ما سقيت لنا اجر آغا ستا زمن می گوتو براو باسلی. فلما جاو سکل را روانس مخی مسئله دا مرگریا آغا داوا سدا جنی کل راغل پلارتا نو پلارتا وی شعیب علیہ السلام تو وی بابا جی یو سړی منګولی د ډیر حیاناک سړی وو او مسافرو زکه جامې د دې علاقې نه وي. یو علامه پیدا و مسافرو کپڑے د بل علاقې وي او نیکو نیک زکو سیمنګ ته نه کتلا سړی نیک سړی خو خزو ته نه ګوري کنه. او دویم قویو دریم قویو هغه وبې ځان تر او باسلې. شعیب علیه السلام ته ورسره بچی راواله نو سراغی نو سلام موسی علیہ السلام ورتوای وای چالو ته وکارو کزا مخکې سوخه د مخکې سوا بعد راوالو ته دغه پونډی ښکارا سواله پونډی په ځنه کړه. موسی علیہ السلام ته تاخیری علی ما نورستو شه او کما لار ما نه غلطیږي نو تیګ راواروا لار تیګ داسې کوزه په پاغه خواته وېګم. هغه زین دا سنت ته خزه بسړی پسې آغا زین دا مسئلہ دا خزه با فرنٹ سیٹ کے بسوزی نر بسی خزه با فرنٹ سیٹ کے نبسی مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون. موضوع محمول سو محمول موضوع سو مقدم تالی سو تالی مقدم سو. فلما جاؤ چکل راغی موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام تا وقص علی القصص واکه ورته وکړه قال ورته ویلا خپ مویریګا نجوت من القوم الظالمین الک بونډری باندې راوخته تورخم باندې راوخته بیغه موسوسه. قالت احداهما غیوی ویلی یا ابت او فلارا استاجره اجعله اجیرا مزدور ونسا ان خیر من استاجرت القوی الامین بهترین مزدور آغا دا سیاغا قوی وی سشوی قوی وی او الامین و امانتدار وی امانتدار وی. ابن مسعود صاحب ذکر کړي ثلاثه من العقلاء په دنیا کې درې عقلمند او عقلمندي به منی پیغمبر نورستو. یو بنت شعیب دی شعیب علیہ السلام لور او نمبر دوم عزیز مصر او نمبر دریم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی حين استخلف عمر. قال ورتوای شعیب علیہ السلام انی اريد الزیرات لرم ان انکحکا سیز پنکا باندې درکم تا تا احدبنتی هاتین پدې کې دا یو دولورګاوه کې څه کوم مشره ده علا ان تاجرنی ثمانیه حجاج ستب ما سره اتکاله پاتې کېږي اتکاله دا به مہریخه دا به مہر یو یا اتکاله زکه پاتې سا سری مصر بادشاہي اتکالو کې بدلیدل اتو کالو کې بادشاہي بدلیدل. فإن اتممت عشرا او کلاس کال دې تیر کړل
فمن عندك دا بستا د خوان احسانی وما اريد زیرادن لرما ان اشق علیکا چې ز پتا باندې سختی حکم چې لاس کاله ټول تیر کا ستجدونی زرد ما به پیدا کې ان شاء الله کله تخوغي من الصالحین د صالحانو نا بعضی بيدینه خلق په دې ځای باندې دلیل نسی ویل اصل خرڅول جایز دي وګوره شعیب علی السلام نور اته کاله په مقابل کې ورکړه کړه دا غلطه خبره ده فلما قضى موسى الاجل قال ذلك بيني وبينك دا زما استا ما بین کې نیټه ده ایمل اجلین هر و نیټه چې ما پورا کړ په ما به تجاوز نه والله علی ما نقول وکیل هغه کې موږ په وطن کې اورډل 1300 حزبیان ورته وای سورته وای حزب اسلامی افغانستان واټ کې یو مولا ماته کاټ راک حزبیانو اکاټ کې مادي لیکلي شاته دا بکم اخر کې لیکلي والله علی ما نقول وکیل ام ډیر آرامیان والله علی ما نقول وکیل سره خپ خدای تعالی باندې قسم باندې خټنډي والله علی ما نقول وکیل فلما قضى موسى الاجل سکله موسی علیہ السلام نیټه پورا کړله لاس کاله وسار بیالی واپس سوالتا نسوی کات من جانب طور الایمن نارا جانب د کوی تور نور قال لعلم کو سوال سوای پاتې سي انی انست ما ولد نار نور لعل اتيكم منا بخبر یا بخبر راولما او جزوه او کدي سخیان خلق وری نو اسکرواټه براکې را ځکه ور خو څوک چا نه منکې لعلكم تسالون تاسو بتاو دسي فلما آتا چې کله راغی ورته आवाज ورته ورسه دا طرف د وادي ایمنا هغه بوکا مبارکه کې پاک ځای کې دی هغه ونه نه ایا موسی او موسی علیہ السلام انی انا الله رب العالمین او نه دی او سجونه ورته وای او سج دا غندب کې شتا وګدو ازګی لري راسي زه ورځګر زدم دالته ما داونه کتله او ساجرته بیا مې نه پیژاند یو دو درې ګلان مې راوړل دلته او یو کاسته مې خو ته هغه داونه کرکندو هغه دی برغرو کې کی کنه یو قسم ګل کې سپین صورت وای نه کراندا صورت وای کراندا اپری جمع کی دا کوم وخت چې د پلوسو ګولې دیم ګول کې دی ټیم کې دی نو ورستو دالته دی غندب کې دا زړی روګر زده ماغره کې بیا مې ګلان را واغستل بیا مې اصلي خیر سره دانی نسی و دلته ډاټسونو کېم راوړي داخله کې سوځي او سج ورته وای عربی کې هغه ونه فلما راها هر کله سو کتلا تحتزو سے هغه به حرکت کاو لکه مار والله ګرځید مدبران شاکون کوي ولم يعقب او تعقیبونک پشان قتل یا موسی او موسی علیہ السلام واپس امریګا ته د امینونه وسلوک یا دکاننا باسلاس فی جیبک پجیب پلکه تخرج را وزیبا بیضاء اسفینا من غیر سوء غیر دی عیبنا وازمم الیک جناحک او ذات وزر خپل پیواز کا من الرابد ویرنا فزانک برهانانه دا دو معجزې دي یو ترغیبی یو ترهیبی الا فرعون تورسا وملئ ډل داغه ته شاپ زلباری کې لیکلي حالت اجازه نه واخه حالت اجازه نه وا انهم كانوا قوما فاسقين دا قوم فاسقان دي قالوا لربي وربا ما هو قتل کړه دا غي نه یو نفس ما تو ګره
ابن عباس صاحب لیکلي کم سړی سي ډاریږي او لا سي داسې کوي الله تعالی بډار ته نه ختم کی الله بډار ته نه شي کی ختم او کوم خیال کړی د من خلک سیوډاس نو په شای وټه پي هغه سرم دار ختمي کی دي ځای اثبات راغی قال بیا ویل ورا بزما ما قتل کړی د دین او نفس فاخاف ان يقتلون زویریګم چې قانونن به مې مړ کی شرعا نه قانونن او رور زما هارون علی السلام هو افسو مني هغه ډیر پسې د زمانه اوګه تکریر کولای شي فارسلوا ما سره ولېګا رید ان هغه به زما دی پاکي سبقي دلکم کتلی کنا آیا په اردو کې اخته وای دا شی په دومره باندې دا هغه پښتو کې وای دا شی بیا وای داد او داد اخر کې وای ما دی خدای وای صدا داسې دغه وای دی خدای وای صدا داسې صحیح څه کنه دی خدای وای صدا داسې ده هغه ترت او یو ترجمانی او یو مترجمی یو مترجمی انی اخاف زویرګما سي زما تکذیب وکي قال ورته وای الله سنشد عددک من بکوي کو استاملا باخيك پورور ساسرا ونجعل لكما سلطانا او من بوګرځو تاسو د پاره دلیل نه برسیږي تاسو دواړو ته بیااتنا لار سی پیاتونو زما سره تاسو تابع بغالبانی فلما جاء موسی شکر موسی علیہ السلام ورته راغی پیاتونو بیناتو بیا ویل ما هذا الا سحر مفترا نه دا منګر جادو د دروغ نه ده وما سمعنا بهذا من اوریدل نه دی کړي په دې باندې پابا اولینو کې قال موسی علیہ السلام ویله او رب زما ظالم بمن جاء چا سراتو ک په هدایت خپل طرفه هغه کس هغه د فارع عاقبت الداري انه لا يفلح الظالمون کامیابی نه ظالمان وقال فرعون ویل فرعون یا ایها الملو اے د ما پارلمانا ما علمت لكم من اله غیری زتا سودا پارا د بل خدای اله ته داویدار نه ما علماء کرام لیکي دا دهری او دهری خدای له سره ماننه او ځان ته ویل سفریم اینڈ ساورینګ اتھارټي لویا بادشاہي زماده یو وخت زناستم دي ازرو کې می بازاب وای کنه ولې مونږ خراب وای یار ازرو کې زناستم دو درې مولایانو و یاره فرعون خو ویل سی هغه ده زه خدای ما ته فرعون خدا سره نه دی ویلي هغه مقصد خدا او سي د ما حکومت لوی ده هغه دایری ول سره خدای پیژاندنه فاوقر لی یا هامانو بلک زما د پاره او هامان على توین په خاطه باندې سمانه اسنع لی الاجر په خي خخت راته جوړه کا الکه په خي خخت اول بنیاد چای خیره ها هامان خیره هامان لعلی اطلع دې د پاره سزه تلاو کم اله موسی وانی لا اظنه من الكاذبین او زه ګمان کوم سره دروغ وای امام رازی تفسیر کبیر کې لیکي اباظی مولایان پورې هغه ډیره بده خبره کړې ده وای دا ډیر بیوقوفه مولایان دي سیاوای هما ته ویله ما ته بالغانه جوړه کړه چې زه په سچا توګه زما خدای سره جنگ وکم امام رازی لیکلی کاد تضحك منه الصبيان دا سه ترجمه سی ملاو کی ماشومانم پورې خان دي نه هغه مقصد داو چې زب په بالخانه کې ناشته ما کدی امسا خطا کی او مارته نه جوړیږي نو ماته بنسي راځي ډارانو ډار د وجه نه ویلې سود توبه واسه حمان د قارون وزیر ته هغه مردار ده اجي لعلی اطلع الى اله موسی سیزه خبر واخلم دی اله د موسی او زه ګمان کوم چې دا دروغ وای واستكبر هو تکبر وک
او لخر داغه پزمکه کې بغیر الحق او ګمان او سدی بنو واپس کیږي فاخذناه وجنوده ومنیاو لخر دده او وامو چاو په دریاب کې بحیر احمر کې فانظروا ګورا څنګه د اخر انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمه منګو ګرځول مقتدا هغه دعوت ورکو ورته او ورور د قیامت بدوی لا ينصرون شیعاګانو سه څوک تابعداري کې دابي واتبعناهم فی الدنيا ورپسې موکه دنیا کې لعنت او پورز د قیامت باغی مضمومی ولقد اتینا موسی الكتاب من ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى پس داغه نه سیمنګه هلاک کړو کلی اول بصائر عبرتنا خلق د پاره هدایت او رحمت لعلهم يتذكرون دې د پاره چې پن واخلي وما كنت بجانب الغربي او نوې ته پیغمبر علی السلام په جانب غربي د کوی تورا چې کله منګ وایو کله موسی علی السلام ته الامر دامر وما كنت من الشاهدين او نوې ته حاضر ناظر خو سي اخبار تا خبر ورکونو پته ولګی دا چې ته رسول صادقې ولكن انشانا الله من پیدا کړ کرنے فتطاول عليهم العمر وګدو سپاغي باندې عمرنا وما كنت ثاويا او نوې ته ساکن فی اهل مدین پال مدین کې تطلو علیهم آیاتنا چې لستل تا پاغي باندې آیاتونه زمنګا ولکن كنا مرسلین او منګا لګون کیو وما كنت بجانب الطور او نوې ته په جانب د تور باندې چې کله منګا आवाज وکړه ولکن رحمت من ربک دا رحمتو د طرف درفستانه او ستو ویره قوم سینه دراغله هغه ته پیغمبر مخکستانه لعلهم يتذكرون ولولا دا بیا تخویف او شکوا ولولا ان تصيبوا مصيبه اول بنرسیږي د ته مصیبت بما قدمت ايديهم په سبب د هغه چې مخکواله کړه لاسونو داغي او بیا وای رب زمنګا ولې دراونه لګمن ته پیغمبر چې مونږ تابعداري کړو د آیاتونو ستا او مونږ د مؤمنانو نو یو فلما جاءهم الحق چې کله راغی دیتا حق د خپل طرفانه بیا ویلې ولې نه راکوي کیږي مونږ ته هغه موسی عليه السلام ته ورکه سيو آیا دوی کفر نو کړي بما او تی موسی هغه چې موسی عليه السلام ته ورکه سيو مخکې د دینه هغه ویلې سحران دا دواړه جادوګر دي تظاهرا سحران تظاهرا دا دواړه جادوګر دي الکه ساحران په کارو مصدر راول سی راول مصدر کله کله مبالغتن راوړی شي الکه کلک ساحران دي تظاهرا یو د بل کوم دا امداد کوي او بیا ویل مونږ ټول هغه ستاسو یې کفر کوو بیا ویل راتلو کوي په کتاب د طرف د الله نه هو ادا سیا اکمل د تورات او د قران قل ورته پیغمبره تاسو راوړ یو کتاب وا کتاب کې به شرط دی من عند الله خدای د طرفه او دوم شرط بدای هو احدا هغه به د قران نه پوره قران بل پوره کتاب شته نه ذالک الکتاب والله کتاب خدا کتاب ان کنتم صادقین زبم تابعداري حکم کوي رښتونی یاستئ فإن لم يستجيبوا لك کای اجابتونک بیا پویسا چې دې تابعداري کوي د حیواني خواهشاتو او سو د لوی گمراه هغه چانه چې خواهشاتو تابعداري کوي بغیر د هدایت نه الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته ولقد وصلنا رب تداد سیده خود خدای په قدرت کې ده ولقد وصلنا صول ولکیږي هو القول على سبيل التواتر او منګه په سبيل د تواتر سره بیان کړو
قول قرآن دې د پاره سپن واخلي هغه کسان چې ورکړی مو د کتاب مخکې د محمد علیه السلام نه هغه ایمان راوړي او چې کله به ولستاسو په دې باندې بیا به ویل موږ ایمان راوړو او دا قرآن حق د درخ پلمه انا كنا من قبل مسلمین اولئک یؤتون اجرهم ورکولای سیدی ته اجر دو کرتا الکه ترمذی کې حدیث د پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم چې ثلاثه یؤتون اجرهم مرتين درې کسان داسې دي خدای ډبل اجر ورکړي سنگل عمل او ډبل اجر یو عبد اطاع ربه واطاع مولاه یو هغه غلام چې د الله تابع او د خپل مولا تابع دا یو او دوم امرأة اطاعت ربها واطاعت زوجها هغه خزه تم ډبل اجر ورکو چې د خاون خبره مني او د خدای خبره مني څومره خبره ده او درم ورجل آمن بنبيه محمد صلى الله محمد آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بل هغه کس په خپل پیغمبر ایمان راوړی او په محمد علیه السلام هم راوړی اسد اسید ابن یامین عبد الله ابن سلام موسی علیه السلام ایمانو عیسی علیه السلام او محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمانو الله تعالی فرمایي ويدرؤون او دبکی پاسنی سره سیا هغه مال چې موږ ورکړی خرچه کوي او چې کله واوري لغوه اراس کې دا غینا او بیا وی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ستاسو د پاره خپل اعمال دي موږ د پاره خپل اعمال سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې موږ طلب نکو د جاهلانو جاهل مرکب پیژنې کچا چاته وای جاهل مرکب تفسیر کبیر په سر کې علامه سے لیکلي دي رجل یدری و یدری انه یدری اګوړي کې جلسه وا ماته موقرا کړه ته بم بیان کې او شیخ الحدیثان ټول راغلیو عارفور نه او شیخ ورنا مرته الکه ز بیان نسم کوئی زمد سره راغله وینا څه خو بوای بیان وکې نو ما ورته صرف ویلې ما په دې دنیا کې څلور قسمه خلک اوسېږي خلیل نحوی لیکلی دي رجل یدری و یدری انه یدری فهو عالم فاتبعه یو هغه سړی چې پوهیږي او په پوهم پوهیږي د عالم د تابعداري وکړه دا یو او دوم رجل یدری ولا یدری انه یدری فهو نائم فایقظه یو هغه سړی چې پوهیږي او په دې نه پیږي چې زه پوهیږم په خپل علم باندې نه پوه خوار دا ویده دراویخه چې خدای دې خوار کا کوړی نه پاریږي درس وکچیرتا او دریم نمبر ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فهو طالب فارشده یو هغه سړی چې نه پوهیږي او يدري انه لا يدري په دې پوهیږي چې نه پوهیږم طالب دلار ورته خو دا درې وړه خلک دي سلورم ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فهو شیطان پچتنبو هغه سړی چې نه پیږي او په دې نه پیږي چې پیغام کنه پیغام مولوی باز ازاو ته ډیر غټ کاری او په دې نه پیږي چې ما کې پوسټه کنهستا دا شیطان دا د نزان ساته ختمه سو خبره الله تعالی فرمایي جاهلانو نمکی کی جاهل مرکب والا نه دانت و نه دانت کی نه دانت څنګه الفاظ راځي انک لا تهدی من احببت ته ایصال المطلوب نه سکوي چاته دي چخواخی ولکن الله یهدی من یشاء الله هدایت کی چاته چې الله خوغی وهو اعلم بالمعتدين بخاری او مسلم کې راغلي دي چې ابو طالب کله اخیری ټیم سو مړ کېده زنکدن شروع کېده محمد صلی الله علیه وسلم خواته ورغی او دا لوی لوی کافران ور سره ناستو
نبی علیہ السلام ورته وایي یا عمي قل كلمة احاج لك بها عند الله عز وجل. اے تر دا کلمه وایه لا اله الا الله محمد رسول الله. ای قیامت په ورځ باندې به زه څه وکم؟ خدای ته وایم چې الله کلمه ویلې و بالکل ذاتی مړ کېږي. توبه. ابو جهل ورته خیال کو ابو طالب ونه ډارسه اډیر کیفیتو خلکو ورته ویل داسې. ابو طالب ورته ویل بچیا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة وهزار مصبة لوجدتني سما بذاك يقينا. بچیا خراته پته د ستا دین سیدا او سبب جنوکی پیغورا کی خزه بویس ابو طالب وډارس اخترت النار على العار اور میں قبول ته جهنم خو پیغور میں نه د قبول. الله تعالی آیات نازل کړي 1500 وختو کالو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم انډیوالو او داسې مینه به پیغمبر سره کوله چې خپل زوی حضرت علی سره نه کوله. دا معنا پیغمبر پاک چا پښتنه وکړه حضرت تاسو سره ډېر خکړی 1500 کاله پیدا باور کی کنه وای په آسان عذاب جهنم کې ردی څنګه به دي سپلې نه لاندې بالا دي ور سپلې ور خو کی ورته یغلی منهما دماغو دماغ به خټ کیږي. لا اله الا الله خدای دې نو ساتي. دا معنا سو اهل سنت والجماعت متفق دي چې ابو طالب په کوپر باندې مړ. یاد ساتئ متفقه خبره ده. آلوسی او سو فضول خبری لیکلی روح المانی ملاسم او چون کې په عراق کې شیعاګانو هغه د فضولیاتو لیکل. پاکستان مفتی شفیع اکبر مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب متاثر شوی ده. هغه کې لیکلی چې یار ابو طالب ته بد مو وای پیغمبر ته تکلیف رسیږي. پیغمبر ته څه تکلیف رسیږي؟ هغه په کوپر باندې مردار شوی ده مړ شوی ده پیغمبر ته څه تکلیف رسیږي؟ دا معنا سو. شبلی نعمانی یو خبره لیکلې ده چې مسلمان توبه پټه ویلې ده خبره پټه کلمه لیکلې ده دا څه خبره ده. وقالوا وایدی ان تبع الهدى من تابعداري نکو د هدایت د تاثره ان تبع الهدى کتابداري موکله د هدایت نو تخطف من ارضنا نو من با وشړلې سود اسمکنه نوچلا اولم ممکن لهم حرما الله و ایمن نه دور کړه دې ته پارا حرم امن یجبا الی ثمرات كل شيء سئال تر روان دي میوه د هر یو شی. ثمره په دوه قسمه ده حسی معنوي. ولكن اکثرهم لا يعلمون او زیاد خلقونه نه پويږي. وکم اهلکنا الله ډیر مولا کړي د کرونا باترت معیشتها سیو دواله راغله د دیغه په زندګۍ. الله وای دای کورونه دلم تسکن الله وای چې نه دی اوسېدلې پاس داغه نه الا قليلا که مسافر په کې باران نه پټ سوی یا مسافر اس شپه په کې کړي. وكنا نحن الوارثين وما كان ربك ندرفستا هلاكون كيدا كدو سراولی کې الله په امیا په دارالخلافه راوي کې امام مجاهد لیکلی مکه مراد ده. رسول چې بیانې به پاغه آیاتونه او نه موږ هلاکون کې د کلو سال داغه ظالمانی و ما منګر چاله ظالمانی به هلاکو او نه دې درکې سوي تاسو هغه متا د ژوند دنیا ده هغه چې الله سره دی هغه غوړه دی وابقا دی. افلا تاقلون افمن وعدناه وعدنا حسنا ایا هغه کس من وعده کړی هغه سره وعده حسنه فهو لاقي هغه به مخامخ کیږي. هغه څوک ده؟ امیر حمزه ابن جریر مجاهد ټول ویل نه مراد امیر حمزه ده. کما متعنا او مثال دا کس کې رئیسی سینا په مور کړي په ژوند دنیا کې هغه ابو جهل ده
او بیا پورز د قیامت باندې به جهنم کې وي و یوم ینادی او کله بس आवाज وکي اين شرکای الذین چرت شریکان زمونږ هغه چې تاسو کوم د ګمان کاو قال الذين وای با کسان چې ثابت ده پاغي قول او رب هؤلاء داخلك هغه خلک دي چې مونږه گمراه کو هغه وینا مونږه گمراه کو هغه ویناهم هلکه راځي ساق ده څلور پنځه شپږ کاله مخکې یو طالب دلته موږ سره ډېر قابل عالم او ډاګي نه راغلی و ما سره مسند امام اعظم ویلې نو هغه آرامي دا کار کړی چې دا ټکه پیدا کړی د آیات ملایم به پکې را بندول هغه ویناهم کما هغه وینې دې څه مطلب ده دې مطلب انتهایی سخت ده مشکل ده ما ته راوړه ترجمه ما ورته مګره خبره واوره هغه ویناهم ترجمه ده الله منګه گمراه کړ دوی ما ته وګوره لیډر سے خرابيږي کارکون دی وجه خرابيږي کنه خرابيږي کنه او کارکون چې خرابيږي چا له خوا خرابيږي لیډر د خوا نه لیډر د کارکون دی لیډر اسانه ترجمه ده هغه وینا او الله منګه گمراه کړ دی کما غوینا لکه دوی منګه گمراه کړی تبرنا الیکا الله تعالی من سکم دا تا تبزاری کو ما کانو ایانا تابدو یابدون نو منگا ما کانو نو دوی منگ لر عبادت کو ان کی وقیل او بویلیسی ادعو شرکاکم راو بلی تاسو شرکانا راو بلی اغی بیجابتو نکی او بوینی عذاب او بیا به لو کانو یاتدون تخویف هغه ورځ आवाज بو کی او بویلایسی ما ذا جبتم المرسلین سی اجابت مکړه د پیغمبرانو فعمیت علیهم الانباء غډي وډه بس په دوی خبره الا کله دی وفاق امتحان نه د سنکل پکیو کی وفاق امتحان ورم ک دا دی وفاق امتحان نه د سنکل پکیو کی با سال الله تعالی نو سب نه کم نسی کوي فعمیت علیهم الانباء غړې وړې بس په دې خبره فهم لا يتسالون فاما من تاب چا سي توبه او باسلا ایمان راول عمل صالح وک یقینا دبه مفلح وی او راستا پیدا کیا چې خوغه او غره کوي او ما کان لهم الخيار نشته دې دا پاره اختیار پاک د الله تعالی او چد دا چې دې شریکان کوي او ربک یعلم ربستا سکم د عالم دا هغه صفټې سینې دا غي هغه چې کار کوي او هو الله لا اله الا هو او دا الله دا لا اله الا هو نتیجه دلایلو نشته لایق د عبادت منګر یو الله دا له الحمد دی الله د پاره سنا ده په دنیا او آخرت کې او دی الله د پاره حکم دا او دی الله ته واپس کېدل دي بیا دلایل توحید قل ورته وای پیغمبره زه خبر در کوم کو ګرځي الله پتا سشپ سرمدن همیشه الی یوم القیامه سوکستا الی غیر الله صراطو کی پرنا افلا تسمعون قل ورته وای پیغمبره ایا زه خبر در کوم ک الله وګرځي پتا سو انها هر ورځ سرمد همیشه الکه کمل د شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ناروي تقریبا 99% خلک ټول تعلیم یافته 99 ناروي کله چې وصل 1% سوي ډیر په خوانه نه وي قول ورته او پیغمبره ارایتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بلیل سو د سراتو کی تاسو ته الله پشپې باندې چې تاسو سیږي هغه کې افلا تبصرون آیا تاسو کوم د نظر مو کار نه کوي او د رحمت الله نه دادا چې الله ګرځول د شپه او ورځ چې تاسو سکونت کوي پاره کې او طلب کوي د فضل د الله نه ولعلکم تشکرون د لپاره چې شکر او باسي و یوم ینادیهم او کله به چې موږ आवाज وکړو
من بچا مکو او بوایو شورا چرته دي شرکا زماغه چې تاسو ګمان کاو ونزعنا من كل امه الله وراو بابا سودار امت نگوا او بیا ورته وای راوړو برهانکم دلائل فعلموا هغه ته پته ولګيږي ان الحق لله سحق الله سره ده وتول عنهم ما كانوا يفترون ان الحق لله چې تصرف د خدای ده ان قارون كان من قوم موسى قارون دا د قوم د موسی عليه السلام نو فبغى عليه بغاوت او کپاغه باندې ماته وګورئ بغا يبغي بغيا وبغاوتن چې سره دومره زیات سرکشیو کې سیکشن قاعده او د خدای قانون نه مانی د تسوي فبغا وات او قارون څه شه ده منصرف ده که غیر منصرف ده غیر منصرف ده عجمه ده او معرفه ده او د موسی عليه السلام د ترزو یو خام اول مؤمنو بیا منافق سره او بیا جاسوس د بنی اسرائیل او حالات به فرعون ته وروړل او ډیر مال جمع کړو صاحب منجد والا پیژنې کړه منجد هغه خطا سوی ده هغه وای د وزیر د فرعون وزیرو فكأنه ظنه حامان ګویا هغه شکوي چې دا حامان د حامان نه دا قارون ده د فرعون وزیر صنعت سوکو حامان دا نه ده نو منجد والا دلته خطا سوی ده فبغا نو بغاوت وک علیهم پاغه باندې ما ته وګوره یو زناکار او بدکار خزه ته روپی ورکړه ده دا مسله معاشره کې ډیره پیخیږي سید داعی او حق ویون کې خلاف خامخا خلق تهمت تړي ځکه مخکې قران کریم کې الله ویل فاما الذهب فيذهب جفا چا کې ایمانی غیرتی او ځان منافق نه جوړ کړي هغه بهر سړی ته نیغه خبره کوي چار سړی ته نیغه خبره وکړه بس ته د خلکو ذاتی منظور نظر سولې مسله ورسېده دا خو نه کوي چې ار کاسه کې سړی خوري د سرم په یو مخ او د سرم په یو مخ نیغه خبر پکاري سو خپای خدای دې داسې خپا کې چې تر قیامت خوشاله نسی موسی علیہ السلام جمعه پر ورځ ولاړ دا او اعلان کوي یا بنی اسرائیل من سرق قطعنا چا سغلا وکړه مونږ بلاس پرې کوو او من زنا جلدنا او چا زنا وکړه مونږ به پدرو او فإن كانت له امرأة رجمنا او که یو سړی خزي او بیا هم زنا وکړه بیا به موږ رجم کوو و د جمعې ورځ دا ټول خلک ناشتي تقریر ده قارون وچت ورته وای ان كنت انت وان كنت انت کدا زنا تا کړی بیا مرګره دا خبره ده چې دی الله تعالی قانون جنرال اپلای کیږي څنګه اپلای کیږي جنرال پبلک نه جنرال مولا او امیر او بادشاہ او وزیر او خزي او نور ټول ته یو برابر او ته بالکل کزه هم په ما برابرجبي وایي ته وخزه هغه ما سره زنا کړي په ګیره معشوم ده او ته او چاته سره خزه او چاته سوال حال سمعتو بکی ما زنا در سره کړي وای او زنا در سره کړي ټول خلک ګوري ناشتي موسی علیہ السلام ورته وای ته راخزه راوله خزه راوسته مخه ته وای ودرې ګرځتا ورته وای اقسم وکاکی بالله الذي انزل التوراة علی باغ خدای قسم در کوم سمات آسمانی احکامات را کړی دي او باغ خدای قسم در کوم فلقل بحر الیا سمات سکم دا دریاب شکواله ده شاتیان زکه په ترجمه نه کوي مسله ورسېده دا ما تشکواله ده باس خزبان لرزر اعلی حضرت ما ته دې سړي پیسې را کړې دي وای سره کړې پیسې را کړې دي او زه باعث په دې کوم چې په د باندې داسې تهمت وتاړه چې په معاشره کې چا سره سترګې مونږ لګي موسی عليه السلام سم د الله ته سجده باندې وغورځیدل
ورته وای الله اوس نو دې سړي الله ورته زمکه به نز هغه کې درکړه اختیار کې موسی عليه السلام زمکه ته خوځي وینيسا نو زمکه تر دې خنګرو پر کلک راولې او توبه خدای دې خدای له عذاب وساتي کلک خدای په ولا کولا او هغه چې وای خوځي زړه ته میسه او ته بیا مغلي نو تر څنګهونو پورې راکلک هغه بیا خدای دې پاره ماف مې کپد مې کړی او دا خوځي میسه نو نامه پورې ونیاو بیا توبه باسي خوځي میسه نو تر دې ځای پورې ونیاو وای خوځي میسه اخر کې ورته خمال موسی سم شابه غواګان یار سره راوړل او په دې سر ورته کړل او ته خوځي میسه او خو تیر کومه سکتا الله فخسفنا به وبداره الارض سره د کور نه می خسب کو او روزانه یو قد ادم د کتر روان دی یو قد ادم او چې قیامت راځي د په ځمکه تل ته ان شاء الله اخره کې رسیږي حال الله بیان بل مودي بیا حدیث شمن ته پاتہ نست کېږي هغه د جوړج مسله دا انسان په بل اندازه یا د انسان په اندازه باندې دا مدرس فبغى عليهم نو بغاوت وکسمنه خزته پیسې ورکړي واتیناه ورمک من الكنوز د خزانونا ما ان مفاتيحه سو په دې یوسف علی السلام ټول خزانه د په قدرت کې وي ټول ما ان مفاتيحه هغه خزانه داغله تنول تسقلو هغه بدرندې بالعصبه په غټ قافله سره خاوندان د قوت اس قال له قومه هغه واخې سویل قوم دده وای شپتو کچرو وړای نسینو او سرمنه نه جوړوي والله علم سګي خزانه به لا تفرح خوشالي مکو خوشالي خو جایز ده کنه کومه خوشالي مکو سیبریتونه تاو کې تڼي اخلاص کې او سپریخ لکی اخلاص کې دا خوشالي مکو الله باندې خنه لګي لا تفرح خوشالي مکو الله نه خوشالي نه خوخي خوشالي کون کې وابتغي طلب کا فيما اتاك الله هغه چې الله درکړی د کور د آخرت او مې راو حصہ د دنیا نه اې غالبا 300 روپۍ زکات بل اسرائیل باندې او خکوا لك الله چې خدر سره کړی دي ولا تبغل فساد فی الارض او فساد ما طلب کوا پس مګه کې ان الله لا يحب المفسدين قال دویل انما اوتیتو علی علم ما خپل دماغ صرف کړی دی اوسم خلق وای الکه زکات کې ته زما سکار لې ما خپل ځان ستړی کړی دماغ می صرف کړی دی دم ویلې دا خو ما ترا کیسه ده په خپل مهارت او دته پته نو سي الله تعالی حالا کمخنه دین نه کولونه هغه څنګه سخت په قوت کې واکثر جمع او سخت په اعتبار د جمع سره ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او سوال بنه کېږي د ګناهونو د دین د مجرمانو بلکې الله به دا سوال کوي چې ولې دې کول فخر دا سوال بنه کوي چې کړي دیو کړي نو کړي سوال به کوي ولې دې کړي راوته په قوم باندې فزینت کې او ویلا کسانو چې اراده لرله اراده د ژوند د دنیا لرله هاي افسوس مونږ تم دا سراکه سله ککارون تا انه لذو حسن عظیم غټي سی والا دا وقال الذين اوتوا العلم او الى كسانو چې واقع سوي علم ويلكم هلاکت وي هلاکت دا وي کومه کلمه ده عرب دا نه پیژني وي او ان شاء الله دتا سیبوي مفتوي خالوي بابوي هغه نه پیژني مصابه نه ورسې کنه دا ځان ته کلمه را وای افسوس ستاسو د پاره ثواب د الله غره ده هغه چا د پاره ایمان راوړ عمل صالح کوي ولا یلقاها د دې تعلیم فکر نسی ور کولای منګر صابرانو ته
خاصه مو کوا پزمکه د سره پزمکه کې د یو کور د دسمکه کې او نو د پاره او لخر سیم دا د کړه ما سوا د الله کې وما كان من المنتصرين او نو د خپل ځان امداد وک او ګرځیدل کسان تمنو چې پرونه ارزو کړو حضرت علی وای کچا دا ویلې حضرت علی وای کچا دا ویلې چې پلاکی د سپلی تسمه پیژنې کنه اغه زما د تسمینه خدا قیامت ورځ بالا دې حساب ور سره کوي الله به دې حساب ور سره کوي قیامت ورځ ها یقولون ویل وای کأن الله هاي الله تعالی کاش کې پر اخر رزق چاته چغواسي د بندگانو نه او تنګي سیبوي او خلیل لیکلي وای کلمه د تعجب ده کلمه د تعجب ده وای کأنه لا يفلح الكافرون سورۃ خلاصہ تلک الدار الاخرته دا کور د اخرت ده نجعلها منګه ګرځوا کسان لپاره سیراتن لري پس مکه کې د تکبر او نه د فساد علوا فی الارمانه شرک فی التوحید او فساد بدعت فی العمل عمل کې بدعت فساد ده کړه والعاقبه للمتقین او دا هغه آیات ده چې عمر بن عبد العزيز مروانی 101 متوفا هغه بزنکدن ټیم کې ویلي تلک الدار الاخرته من جاء بالحسنه چا سراتلو کپنه کوي سرا الله بغور ورکی دا غینا او چا سه بدیو پر جزاء بنځ ور کولای هغه کسانو ته چې عمل کړي د سیئاتو الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران ماذا تمخ ویلو پیغمبر اعظم سي هجرت کو نو د شارټ کټ لار باندې وته الکه سلاندو سره ډنډونه نو ورته وایي ډډو باندې پاسیو خسي به آلته بوډونه لګیدلې دي کارخانو ته لار بوډونه ستا کنه نو څنګه رسول الله په شارټ کټ لار لاړ او ته بوډونه راغلو سي شارع عام مکه ته کوم روټ تللی دا نو هغه ته وکاته په جړا سره رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاره مکه په دری وطن دا پاتیسو الله تعالی ته ان الذي فرض عليك القران لرادك على معاد هغه خدای ستا باندې قران راکته کړه تاب واپس کی مکه ته فاتحان انداز کې ناصران انداز کې قل ربي ورته او پیغمبره قل ربي او رب زما عرب زما عالم د من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو تاومن سات مخکې دینه علماء لیکي نبوت وهبي شه د دې زنه مسله ثابته سو او کچاو ویل سه کسبی دا نو زندګ دا د زندګ توبه قبليږي ها سلمان رشدی لعنتی توبه نه قبليږي وما كنت ترجو تاومن سات مخکې د دینه چې راځي ستا ته کتاب منګر رحمتو د طرف درافستانه مکه غزیر کافرانو لرا تعریض د امت ته خطاب ده ولا يصدنك او وادنړی تعالی د آیاتونو د الله نه بعد اذ انزلت پس داغه نه سنازل ستاتا ودعو الى ربك او دعوت ورکو ور خپلتا ولا تكونن من المشركين او ندی کیږي مستاده مشرکانو نه ولا تدعو مع الله الا اخر او ندی بلی ما سوا د الله نه بل خدای امت ستا لا اله الا هو نشتلای د عبادت لري والله دا كل شيء هر موجود فی الخارج مخکې ویلو شی اطلاق په الله کیږي په معنا د چا سره ده هر شی هالک ده الا وجهو سترجمه امام بخاری کتاب التفسیر کې لیکي الا ملکه منګر د خدای بادشاہي باندې شي ان ختميږي له الحكم والیه ترجعون الله د پاره حکم ده الله د پاره رجوع د اعمالو کیږي اللهم صل علی محمد
وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دعا وکي الله دې قرآن کریم اسرار مو ته نصیب کی، س نقصانات خطائی سوي الله تعالی دې معاف کی. دعا وکي ال اسلام څومره مسافری الله سفر دې خطر او حفاظت وکي، څومره ال اسلام مریضان الله شفاء نصیب کی، ال اسلام مردگان خدای قبرونه منور کی، حاضر جامع شریع اوایج پورا کی. الله دې محلي ته دې کلی ته الله دې قران کریم برکات نصیب کړي. اے طالبانو خدمت کړه دې چيو شربتو الله ټول ته دې قران کریم برکات ورکړي، حیا او فردا او ناموس دې ټول حفاظت وکړي. دعا وکي الله دې قران کریم باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي، او دا دعا وکي الله موږ دې پیغمبر شفاعت نصیب کړي. الله دې قبر دې عذاب وساتي، س نقصانات کېږي الله تعالی دې هغه عفو وکړي. الله دې خپل رضا دې پاره وګرځي، اخر خاتمه دې الله په ایمان او په اسلام ته رکی. وصلی الله تعالی علی سید المرسلین. الله वो मशाकत का है वो खतरा ही करना है.